صدر صاحب په اجازه باندې زما په خیال زما د आवाज به دې تیزی نه راځي. ها د صدر صاحب په اجازه باندې زما ول یو څو خبرې وکم. درانه مشران ناستي بهیس ته رڼا پښتو د بي ټولنې سواد ته صدر د هغې سره د پښتو ژبې د زده کوونکي په حیث د شاعرانو پر دغه غیږ کې په دغه مکتبونو کې د زده کوونکي په حیث باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم په دې وجه باندې چې نن زه په هغه تاریخي سیمه او په هغه خاوره کې یم. کمې خاورې چې د کمې خاورې غیږ چې دومره فراخه ده، که موږ چېرته د پښتو ژبې تاریخ ګورو نو هم دې سیمې د دې په وده کې کار کړی دی. نن که پښتون د شعر سره اشنا دی، د ادب سره اشنا دی، د نوي ژوند سره اشنا دی، نو د چارسدې نوم چېرته هم هیر نه دی. خو یوه ګیله به زه کومه چې دا ناست تاسو څومره هم خلک چې یئ داسې پکار ده منظمه یئ، تاسو غلي یئ، خو دا غلیوالی کله کله مزه نه کوي. دلته را شاعر چې راشي نو هغه ستاسو نه داد غواړي، مینه غواړي، نو په دې خاطر پکار ده چې تاسو هغوی له داد ورکړئ. د اول خان رسوا د دغې ښایسته دستورې زه خوشحاله یم چې برخه یم، او بیا د دې یو کال پوره شو د دغې تحریک. خدای دې وکړي چې دا تحریک په نړیواله کچه باندې خپل غږ رسولو ته یا په ټوله نړۍ کې د شاکار صاحب دلې نظیر صاحب هم د دې سرپرستي کوي. زه وایم چې زمونږ داسې اتلان، داسې شاعران، داسې خلک چې هغوی د دې قام د دې وطن سره په صحیح ډول مینه کړې ده، کار یې کړی دی، نو د هغې په خاطر پکار ده چې ټوله نړۍ دا خلک وپېژني. هغه د میډیا د لارې دي، هغه که تحریکونه کیږي او هغه که هر څه دي، بحیث د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد ته صدر د یو کشر په حیث زه ستاسو سره دې ته تیار یم. په سواد کې کومه غونډه وي او زه هم د دغې تحریک برخه او حصه یم. د دې نه وروستو زه څو شعرونه به خپل شریک کړم د مشرانو په اجازت. زه په خپل ژوند کې موږ په رڼا ټولنې تېرو ورځو کې مې یو مشاعره وشوه، کیدای شي تاسو په فیسبوک لیدلې وي، ډېره لویه مشاعره وشوه. زه ډېرو مشاعرې موږ په خپله ارینج کړي دي بحیث د صدر، او ډېر ځوانان ورته راشي. که زه دا ووایم چې موږ پښتنو زلمو کې بیا خصوصا د شعر مینه یا د شعر پوهه هم کوو، خو ما ته دومره خوشحالي محسوسېږي چې زه د هغې معذبه او د هغې لویو پښتنو ترمنځ ولاړ یم، خبرې کومه چې چا په نړۍ کې دغه تیر وخت، دغه تیر ساعتونه هغوی یو ډېر ښکلی مهذبه او ډېر ښایسته ژوند تیر کړی دی. د هغوی نه مونږه لکه نن چې په کوم ډول باندې تاسو ناست یا دا مشران ناست دي، دا بیخي د حجرې یو لوک ورکوي. او ما د مشر نه واورېد، دا زما اولنۍ مشاعره ده چې زه په دا ډول باندې ینم یا په دې طرز ینم، نو زه په دې هم تاسو له داد درکوم او ځان ډېر خوشبخته محسوسوم. څو شعرونه به ووایم، تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. چې سکون به شي، قرار به شي، خو یار که چېرته راغی. سکون به شي، قرار به شي، خو یار که چېرته راغی. خزان خزان ژوندون له مې بهار که چېرته راغی. د نجونو دا شعر واورئ، د نجونو په مکتب به بندیزونه ختمومه، د نجونو په مکتب به بندیزونه ختمومه. که وران وطن آباد شو اختیار که چېرته راغی. د نجونو په مکتب به بندیزونه ختمومه، که وران وطن آباد شو اختیار که چېرته راغی. ای ورک لاليه اورې زه به بیا هم ستا په لار یم، یا ای ورک لاليه اورې زه به بیا هم ګورې ستا یم، که تا ته تمام عمر انتظار که چېرته راغی. څو شعرونه نور چې د جنګ په غیږ کې لوی شوم، د جنګ په غیږ کې لوی شوم، جنګ مې ژوندونو خوړو. مونږ ژوندونو خوړو، خلکو ژوندونو خوړو. مونږ ژوندونو خوړو، خلکو ژوندونو خوړو. سکون مې تا سره دی، تا مې سکونو خوړو. سکون مې تا سره دی، تا مې سکونو خوړو. زړه مې پیوند واخیستو، زړه مې پیوند واخیستو، ما هم سمونو خوړو. او یو سوال چې لر او بر چا برباد کو، لر او بر
چا برباد کو پښتون پښتون خوړو لر او بر چا برباد کو پښتون پښتون خوړو بدرنګې خیال ساته ګل دې بیلتون خوړو. ډېره زیاته